لکه د مخکنیو کفارو یا یهودو د هغو انګیزه او عقیده داسې وه چې زنانه یو فاسده جرثومه ده، یو فاسد مخلوق ده. حتی اهل کتاب او یهودو به ویل چې د آدم علیه السلام د اغوا او د آدم علیه السلام د خطایي سبب هم حضرت حوا رضی الله تعالی عنها سو، زنانه وه. نو دا فساد ټول دی جوړ کړی او په دنیا کې هم د فساد د سرچینه او سرچشمه ده. د یهودو مسلک و چې زنانه لوڼو ته به په میراث کې حق نه ورکاوه تر څو به چې بلوغ ته نه ورسېدل. په مردم شماري کې نه شمارل کېدل. د ازدواج د اختیار حق یې نه و، د مهر حق یې نه و، او هغې ته د یو نجس او د پلید توکي په سترګه باندې کتل کېدل. په خاصو حالاتو او اوقاتو کې به چې په زنانو باندې کوم طبیعي حالات راځي لکه د حیض و د نفاس، په هغه وخت کې د یهودو دا عقیده ده چې که به له دوی سره د څه شي تماس راغلی و هغه به تر هغه ماښامه پورې پلید و او د هغو مینځل به پکار و. که به انسان سره تماس پیدا سو جامې به یې بدلولې، غسل به یې کاوه، ځان به یې مینځو، تر ماښامه پورې هغه پلید بلل کېدو. ماښام کې به ده دا ټول خپل ځان صفا کاوه. خوراکو سره ناروا و، چکاکو سره ناروا و، ناسته او پاسته سره ناروا و، خبرې کولو سره ناروا وې او په یوه ځان ته مغاره او په یوه ځان ته ځای کې به یې هغې ته سکونت ورکړی و. دا د یهودو انګیزه وه او فکر یې و، سوچ یې و. او په مشرکینو کې او نورو کفارو کې مختلفې انګیزې او نظریات و. قرآن عظیم شان کې د ځینو مشرکینو حالات خو موږ ته بیانوي چې دوی به خپلې لوڼې ژوندۍ ښخولې او که په چا باندې زیری د لور وسو د هغه مخ به تک تور واوښت له قهر او له غوسې. هغه بل په کلي کې پټ ګرځېدو، له خلقو به شرمېدو. نو لوڼې او لورانې دوی ته د شرم او د عار یو لویه ذریعه وه. دا هغه کفري او شرکي جاهلانه انګیزه وه. او دومه د معاصرو کفارو هغه ملحدانه انګیزه ده چې نن کفار که اهل کتاب دي، که یهود دي، که نصارا دي، او که نور فرق د کفارو دي، هغه که د کوم عقیدې او د کوم دین و که د کوم آسماني کتاب د منلو دعوه هم کوي، خو په حقیقت کې دا ملحدین دي او دا دهریین دي. دا اصلا آسماني کتابو ته یا خپلو کتابو ته که هغه محرف دي که صحیح دي هغو ته معتقد نه دي. او کله چې د پاپانو پادریانو هغه مخکنی حالت، مخکنی انګیزه چې د زنانو په باره کې هغو کوم نظریات لرل، نو د هغه په وجه یا ځینې نورو داسې شیانو کې چې د هغو سره د حلو د حرمتو حتی د جنت د اخیستلو د خرڅولو اختیارات پاپانو او پادریانو خپل ځان ته ورکړي وو. نو د زمانې په تېرېدا سره، د وخت په تېرېدا سره دغه انسانان له هغو څخه متنفر سو او د هغه تنفر په نتیجه کې د الحادو او د دهریت کندې ته وغورځېدل. هغو نن نارینهو ته لباس و پوښ ورکړی ده، خو زنانوي سمبولي او لوڅې او بربنډې ګرځي. له زنانو څخه داسې استفاده کوي لکه د شرابو له یو بوتله او د لهو لعب له یو وسیلې او توکي څخه څوک استفاده کوي. دوی داسې د خپلو غرایزو اشباع ځینې کوي. دا هم یوه انګیزه ده. او هغو ملتونو په هغو قومونو کې هم یوه توره
پرده د جهالت پرته ده چې هغو خپل عنعنات او خپل مروجات علیاذ بالله د دین په طور باندې معتبر کړي دي، یو معتقد په طور باندې معتبر کړي دي. لکه مثلا موږ په دې خپلو معاشرو کې وینو چې ډېر غیرتي قومونه دي، غیرتي خلک دي، خسو خاشاکو لرګي او بوټي له غرچه یې ښځې راوړي او په تکې تنهایي کې په غرونو کې ګرځي او لرګي جمع کوي، خو دوی ته هغه نه ناروا ښکارېږي، نه عار و شرم ورته ښکارېږي. په ډېرو خلقو کې زنانه یې مواشي وي، پیایي، غواوې پیایي، مالونه ورته پیایي، په فصلونو په دښتو کې ګرځي، نو نه هغه ورته ناروا ښکارېږي، نه عار و شرم ورته ښکارېږي. لونه کوي، څپرونه کوي، پیټې و پنډې راوړي، کدان یې ډکوي، دا نه ورته ناروا ښکارېږي، نه عار و شرم ورته ښکارېږي. ځینې خلق دي، ځینې طوائف دي چې په 2-3 کیلومترو کې اوبه ښځې او زنانه راوړي، یا رمې او مالونه ورته پیایي، هغو ته نه هغه عار ښکارېږي، نه شرم ورته ښکارېږي، نه ناروا ورته ښکارېږي. خو مدرسې ته تلل ورته ناروا ښکارېږي، تعلیم حاصلول ورته ناروا ښکارېږي. د مذاکرې او د علم په محفل کې په محرز طور باندې، په معصوم طور باندې، په محفوظ طور باندې، په اداره سوي طور باندې په هغه کې ګډون کول ورته ناروا ښکارېږي، او خپل عنعنات و مروجات ورته ناروا نه ښکارېږي. نو دغه 3 سرچینې دي د انګیزو په ملتونو کې، په قومونو کې، په خلقو کې. د معتقدو او د پابندو مسلمانانو، د شعوري مسلمانانو، او بالاخص د اسلامي نظام د ممثلینو لویه ذمهواري دا جوړیږي چې دوی دغه 3 سره انګیزې دفع کړي. نه دي مخکنیو کفارو یهودو انګیزو ته خپلو معاشره کې، په خپله معاشره او په خپل ولس کې ځای ورکړي، او نه دي معاصرو کفارو د غرب و د یورپ و د امریکا یا د نورو کفري قومونو هغه ملحدانه او دهریانه انګیزو نظریو ته ځای ورکړي، یا د هغو په دښمني کې، په تقابل کې، لکه چې الله عز وجل فرمایي ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. تاسې د مجبور نه کړي دښمني او رقابت د کوم قوم په نه عدالت کولو باندې، بلکې تاسې عدل کوئ. اعدلوا هو اقرب للتقوی. مسلمانان باید له دې متاثره نه سي چې نن معاصر کفار ښځې برمنډې کړي دي، لوڅې کړي دي، او د خپلو خواهشاتو د غرضونو د اشباع دپاره یې نانځکې او آلات جوړ کړي دي. موږ باید ښځه بیخي له مجتمع او له جامعې څخه ورکه کړو او پټه یې کړو. نو موږ به د خپل شریعت په غوښتنه باندې چلیو، نه به د مخکې کفارو انګیزې په مخ کې اثر پیدا کړی، نه به د دغو معاصرو کفارو دښمني په مخ کې موږ دې ته مجبوروي چې موږ د خپله شریعت واوړو پې باندې، او نه به موږ دغه جاهلانه عنعنوي او محیطي رسومات او عادات دې ته اړ کوي چې موږ خپل شریعت تر پښو لاندې کړو، عیاذ بالله. نو په کار دا ده چې موږ خپل شرعي حدود رعایت کو، او د شریعت په رڼا کې د خپل عنعنوي مروجات دام په دې خپلو قومونو قبایلو کې اصلاح کو. مخکني کوم تاثرات چې پاته دي هغه هم تیر لري کو. ښځو ته د میراث حق ورکو، ښځو ته د اختیار ورکو، ښځو ته د ازدواج اختیار ورکو، ښځو ته د خپل مهر حق ورکو، ښځو ته د تعلیم حق ورکو، ښځو ته د علم حق ورکو، او نه د معاصرو کفارو په دښمني کې موږ دومره شاته راسو چې د خپلو
مسلمو حقوقو څخه علیاذ بالله انکار ته ودرېږو. نو په دې بنا باندې د اسلامي نظام د سرچلونکو ممثلینو ذمهواري جوړیږي چې دغه منحرف او غلط تأثرات ختم کی، نصاب باندې کار وکړي، یو صحیح اسلامي نصاب جوړ کړي. که نصاب فاسد وي د نارینه تعلیم هم کې ناروا ده، د زنانه تعلیم هم کې ناروا ده. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.